خپل ټولو قدرمنو ملګرو ته متوصیه دا ده چې د دغې خلکو په لایفونو کې برخه ما وخولئ. د دغې خیاطونو یا هغه خلک چې هغه د کوبل ادارې او د امریکایانو ملګري دي، د هغوی ملاتړي دي، د هغوی دپاره خیاطي کې د هغه په لایفونو کې برخه ما وخولئ. ځکه د دوی لایفونه چې دي هغه د دوی په لایفونو کې د الله د دین سپکوای کېږي، اسلامي شاعرو ته سپکوای کېږي، اسلامي مقدساتو ته سپکوای کېږي. نو د دوی په لایف کې برخه وخوستل هغه د الله په دین په سپکوي کې برخه وخوستل دي، د الله د دین د شاعرو په اهانت کې او هغې ته په توهین کې برخه وخوستل دي. ټولې دنیا ته معلومه ده، ټول افغانانو ته دا معلومه ده چې دوی په لایف کې دینی مقدساتو ته توهین کېږي، دینی شاعرو ته توهین کېږي، جهاد ته توهین کېږي، د اسلام مقدساتو ته توهین کېږي. نو داسې لایف کې برخه وخوستل چې دا ډېر لوی جرم دی. موږ ملګري باید په کلکه د دې شي نه منع شي. او بل دا چې د دوی لایف چې د دوی په لایف کې داسې سړی شته نه چې هغه منطقي خبرې کوي یا دلیل ورلي یا کوم د تعلیم یافته سړی وي یا عالم وي، د دین نه خبر وي یا د نړیوالو حقوقو قوانینو اصولو نه خبر وي، حقوق یې لوي نه، خو ټول دا بیچارهګون دي چې په الف و ب نه دي خبر او لګیا دي یوازې دوی ته چې معلومات دی هغه د غني خیالي دلیزونه ته معلوم دي او دا تبلیغاتي طریقه ته معلومه ده. نور نه د کوم دلیل زده ده، نه کوم نه د قرآن نه خبر دي، نه د احادیثو نه خبر دي، نه کومه تعلیمي سویه لري چې سړی هغې سره بحث وکړي. بحث دا سړی د هغې چا سره وکړي چې هغه خو دومره سویه ولري چې به بحث وارزي.